د پښتون ژغورنې مخکښ غړي عارف وزیر د سختو ټپونو له امله مړ شوی دی. د پښتون ژغورنې مخکښ غړي عارف وزیر چې پرون ناوخته په یو وسلوال برید کې سخت ټپي شوی و، یو ساعت وړاندې د اسلام آباد په یوه روغتون کې د سختو ټپونو له امله مړ شوی دی. عارف وزیر د پښتون ژغورنې غورځنګ د وتلي غړي او پاکستان په ملي اسمبلۍ کې د سویلي وزیرستان واڼه استازي علي وزیر د تره زوی دی، چې پرون د جمعې په ورځ ناوخته واڼه ته څیرمه د غوایي په سیمه کې د ناپېژاندو وسلوالو تر برید لاندې راغی. له برید سمدستي وروسته عارف وزیر لومړی د ډیره اسماعیل خان مرکزي روغتون او بیا اسلام آباد ته انتقال شو، چیرې چې د هغه درملنه جاري وه، لیکن نن سهار یې د سختو ټپونو له امله په روغتون کې ساه پرې کړه. د نوموړي جسد به سویلي وزیرستان واڼه ته لیږدولی شي او هلته به په خپل پلرني کلي غوایي کې خاورو ته سپارل کیږي. د پاکستان ګڼ شمېر سیاسي او مذهبي مشرانو د عارف وزیر په مړینه خواشیني څرګنده کړې او دغه پیښه یې په کلکه غندلې ده. تر اوسه دا څرګنده نه ده چې عارف وزیر وسلوال برید سیاسي اړخ لري او که د شخصي دښمنۍ له کبله شوی، خو په سویلي وزیرستان کې لا هم خلک د خپلو پخوانیو دښمنیو له کبله په عامو ځایونو کې سپکو وسلو سره ازاد ګرځي.